زما محترم و مشران و کشران دامن مجلس دا یو نکاح تقریب دی عزیزان و زمان دودونو د خپل زمانه سره قطع نه لګي ځکه چې زموږ زمانہ کې چې کوم طرز باندې ودونه کیږي هغه د دې قابل نه دي چې سړی نږدې ورشي کله غوندم سړی ځان ته انسان قدر وي نو هغه به د دې خپل زمانه د ودونو ته نږدې ورنشي او نه به د دې خلقو د ودونو روټیانو ته ځکه چې زمونږ د زمانه د واده هر کار بې سړیتوب وي کروټای کې وګوره التا سګجر جوړي سحال جوړي بیا په جنگ چرواني التا سګجر جوړي بیا د الکانو نوجوانانو په کې څه غل په سر تپی لګیایي روان څنګه یې چغې څنګه نو چې لږ د انسانیت بویم په چا کې وي نو هغه به دې ودونو ته نږدې ورنشي خو بیا هم زموږ په دې ملک کې یو مشهوره خبره ده چې څوک مجبوري مړی ژوندی عزیزه مړی به هم هغه چا سره کوي چې د چا مړی د شریعت مطابق او واده به هم هغه چا سره کوي چې د چا واده د شریعت مطابق د چا چې واده د شریعت مطابق نو نږدې مو ورته او د چا چې مړی د شریعت مطابق نو نږدې مو ورته نتیجه به صحیح نتیجه به دا وي چې تا کې مړی وشي چې هغه وخت کومه طریقه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا زمون مړی په هغه طریقه باندې وي چې کومه طریقه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عزیزان په دې کائنات کې تاسو سوچ وکړئ الله اس شی بے غرض نه پیدا اس په دې کائنات کې چې څومره موجودات دي دا ټول په یو خاص غرض پیدا ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کارخانہ تو نے کبرائے گاں بنایا آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے اور مچھلی کے تہرنے کو آب رواں بنا اس شیخ دے کائنات کی بے غرض واحد نوع چې داغه بني نوع انسان دی چې د تر اوسه پورې خپل غرض نه لري خر وګورئ مربانه مربانی اوس کا پیسې میں او دولت را سره راغی او په غل درک چې بلډینګونه جوړ کړه بیا خبره ده او موږ یو ټول خربانه زاوله پریده زمون په پریدو کې به موږ د غویانو جوپې کولې او د خورنو باندې به لرګي راوړه او په پیښور کې هم خرڅول او په هغې به هم ګوړې چې اغستې هغه به هم خوړې خو دغه خربانه مربانه سر را جمع شوي اوس بیا خبره ده چې یا رب چه حکمت است که ناکسان کسان شدن به حکومت پاکستان همه بابوان شدن خیال دراغی جی
ومونږ هم دا غریب خلک دي څوک موچیان دي څوک کوچیان دي څوک خربانه دي څوک صاحب پیټیو چتولو والو چا به هندوانو لوخي سټل چا به هندوانو برتن مانجو پاکستان د برکته دولت ور سره راغلی هغه ټوپای په کمزې کې او په لار روان څنګه یو خبره څنګه کې او کو ګین څنګه کیږي کنه چې نو موږ ټول دا غریب خلک خرم هم لیدلی دي او د خر ډیوټي هم لیدلی غوايا وګوره قلبه کې واچوا پټه څنګه اړي چې جخت او باسي بیا برازي هغه خپل خورتا او په غیا بارم شي شپه به تیر شي بیا به سبا خپل جخت سره رمي او خپل وي غویم خپل ډیوټي پیژندل خرم خپل ډیوټي پیژندل تاسو خیال دا وګورئ دا میلوګانو والا بيزوګانو والا ورکه غوندې ډولکه ور سره او هغه خپل ډیوټي پیژندل دا چې د مالک مال روټه را کوي نو چې د ډولکه را توغږي او زه ګټ شم نو دل بیا خلک پیسې ورکی بیا زم خرما او دیم نو بيزو میلوم خپل ډیوټي پیژندل دا واحد شی چې دغه انسان دی چې د تر اوسه پورې خپل ډیوټي نه ده دا ټول کائنات الله تعالی لپاره پیدا کړی ټول کائنات په دې کې چې څومره موجودات دا ټول تعالی لپاره نو ارشه تعالی لپاره دی او ته خدای لپاره سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے ټول جہان تا خلق لكم ما فی الارض جميعا زمکه کی چې سدي الله ودا ټول ما تا د پر صرف یو ته چې تم اذان لپاره ستا زړه د بل چا کور نه ستا زړه زما کور ستا په زړه کې به زه اوسېږم بل څه نن د مسلمان زړه د چا کور د مسلمان زړه د چا کور د شیطان کور د دولت کور د شرارت کور د مسلمان زړه نن د خدای کور او د کوم مسلمان زړه چې د خدای کور نو هغه مسلمان نه دی نه غله جنت شته او نه نعمتونه شته بس یو کو تکشاو ژوندیو مرشو خاصو خبر اخلا عزیزانو عرض می داو چې ستاد زندګۍ هم یو غرض دی چې ته څه پیدا یې بیا ستا هر عمل چې دی هغه په حساب عرب ستا سترګې رپېده چې دي دام په حساب ستا ګرځېده دام په حساب ستا خبرې دام په حساب ستا تمام نشست و برخاست چې دی دا ټول په حساب د دې ټولو په قیمت ادا کړي تجامی دي چې تا په قیمت نه ورکړې ستا غاړې ته راتلی شي کېړی دي چې تا په قیمت نه ورکړې ستا خپو ته راتلی شي په ټوپۍ چې تا قیمت نه ورکړې ستا سر ته راتلی شي عزیزه دا دومره ښکلې سترګې چې تا په قیمت نه ورکړې او بې قیمته استعمال کې په دې به ګرفتاري کېږي کوم شی چې ته بلا اجازه نه استعمال کې بلا اجازه داغه به تاوان ورکړي دا غوګونه د دې به تاوان ورکړي چې دا څه پیدا دي وته هغه غرض استعمال نه د دې لاسونو به ته تاوان ورکړي د دې خپو به ته تاوان ورکړي
د دې خېټه به تاوان ورکې چې ستا خېټه د حرام مرکز دی، ستا خېټه د چرګانو قبرستان دی، د غویانو او د میخو قبرستان دی، ستا خېټه به په قیامت کې لګونه میخې او غویان او ګډان او چرګان راغورځوي، د دې به تاوان ورکې. دا څه ټوکې دي یا دا مخول؟ عرض میں دعوت دیتا نو چې دا عرض ہے دا په حساب دی، وعده ده خزه دې وکړه غرض پیژنې، مطلب درته معلوم دی چې دا خزه څه غرض لکو، د خزه د کولو غرض څه دی، د دې به تاوان ورکړي. پردې انسان کور ته راولي ټول عمر به تعالی بچی راوړي، ستا خدمت به کوي، ستا ضرورت به پوره کوي او غرض یې تا نه دی پیژندلی، د دې به تاوان ورکړي. دا څه ټوکې دي؟ تاسو وګورئ چې په پاکستان کې تاسو ته معلومه ده چې د تعزیرات پاکستان خلاف ورزي وکړي تاوان ورکړي که نه ورکړي؟ بلار روان او ټریفک سپای ولاړ او لایټ سور دې او ته په ورالي ودرېګا تاوان ورکا، ساده ملک د قانون خلاف ورزیو کا پرچه در باندې چاک ټریفک مجسټریټ ته پیښ 100 روپۍ جرم شوی، 1500 روپۍ جرم شوی، 200 جرم شوی، تاوان ورکا، ساده ملک د قانون خلاف ورزي کړي. په د پاسه بل قانون دی مارشل لا اعلان دی، مارشل لا اعلان دی، تا خلاف ورزي وکړه هغه بل تاوان ورکا. د تعزیرات او د مارشل لا اعلان دي چې کومه خلاف ورزي وکړه تاوان به ورکه، او د پاکستان قانون دا نه دی چې د اسلام خلاف ورزي دی وکړه او ته پاکستان له تاوان ورکه. دا قانون لا اوسه پورې پاکستان کې په خبره پوهیږي دا پکې نشته. که تاسو وایئ چې دا شریعت بنچونه جوړ کړي دا ټول فراډ دی او دوکه ده، نه په دې ملک شریعت شته، نه په دې ملک شرعي نظام شته، دا ټول یو فراډ. خدای خبر چې دا چا د زوی پکې اسلام نامه ده چې دا چغي مغي وي مونږ سره بالا مانه کې او سره اسلام نامه و د زوی پټیشن کې ته ورک شو आवाज یو کو اسلام اکولیانو आवाज کو زنده باد، د بیا आवाज کو اسلام ایوه زنده باد، او به رم غر کا شه هغه اسلام نه یادو د زوی به اسلام نامه ده. تاسو په دې کې د چا د زوی اسلام نامه ده اسلام اسلام نو زکل کلوم زبان پہ دین کا ہے غل، زبان پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں، زبان پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں، کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت، کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت، بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں، وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناک کی مکھی، وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناک کی مکھی، خدا کی شان یہ بھی ہے خدا کے نکتہ چینوں میں، زبان پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں. وہی پجبا د اسلام اسلام چغے وہی
او په سرونو کې د کفر بازارونه لګېدلي دي. تاسو ګورئ کنه دا کوم خلک چې اسلام چوي اسلام اوس په ټي وي کې دا خزه چې خبرونه وایي کنه داغي اشان وګورا الباس وګورا غلوپټای وګورا اغه ناز او نزاکت وګورا او غیم را پاسې اسلام نظریه اسلام نظریه اسلام دوی را پاسې اسلام نظریه پاکستان نجریه پاکستان ټکه دې ذکرې چې نجریه پاکستان څوک د نجریه پاکستان خلافی پاغي دی باندې بولو لګي چې دا د قوم غدار دی او دا بې ایمانه د نجریه پاکستان د نجریه پاکستان د دنیا ورانی کې چونه خو دا خلق د نجریه پاکستان خلاف مولا د نظریه پاکستان خلاف دی چې تر اوسه پورې د پردو خیراتونو نه بغیر بل کار نشته. ته یو مولا ما ته وایي چې په پېښور کې بنگلې په یونیورسيټي کې بنگلې چرته 83 ماډل ور سره یو مولا خو ما ته دا د نظریه پاکستان دوستان دي او دا مونږ د خدای سپیرو خارچی نو مونږ د نظریه پاکستان دشمنان وی ملک خراڑو عورت کو قرآن کو نامی دا کارغانو بدنامی دی ملک چا قرآن دا ملک بیڑا چا تباہ مونږ تباہ زب بلیک لسٹ زد ملک دشمن چاپ کور کی چې د ملک د تباہی سازشونه کیږي هغه نن تاسو سره په پورتونه د چا په کور کې چې د ملک د تباہی اسباب جوړيږي امن په ملک په لوی منصبونو ناس مرزایانو ګورا پرویزیانو ګورا چکرالیانو ګورا بهاولیانو ګورا د دوی په کورونو کې د ملک د تباہی اسباب دي مقتبل دشمنان علماء بسوي تاسو په ایمان وای چې زم چې دا پاکستان په دین او په مذهب آبادی زما خوشاله او کچټول کافری زما خوشاله تاسو په ایمان وای زما عزت او زما رنگ او شان او شوکت خو پدې کې دي چې په پاکستان کې اسلام او دوی توان چې دروغ مو وای په شپږ کاله کې پاکستان کا د غویو گاډي کې را روان وي مسپرا رسیدل دروغ ونی مولا د اسلام د شرمولو تهیه دوی کړی چې مولا مو شرموي دا د سود د زکات پیسې ورپسې ګرځي تاسو خو خبر نه تاسو په دې کاکشالو کې چرته دغه یې کنه دا سود والا کمیټي دا ټول ورمنډي وږي مالې را نکړي دا څه شی د دغه پیسو نه چې غول را واخلي او وی خوري هغه غول او بیا دا زکات 3 میاشتې پس 70 روپے ورکول په 3 میاشتې 70 روپے خو یو ورځ نه تیری په ملک یو ګوره د ملک ټیکسونه دا پراپرټي ټیکس دی دا انکم ټیکس دی دا پیشا ټیکس دی بیړې تبا بیا کټوتی ټکای په بینکونو کې 2.5% 7.5% سود ورکې لګیا ہے او 2.5% سود نه کټ کې پاغې د نامه بیا د زکات تاسو په ایمان وای چې زخرې تناوي و منو خرنا وی کی یا خریله بنارسه ور په سر کما نو هغه ته څوکناوي وای نو حرام ته تاسو زکات څنګه وای حرام بیا هغه حرام وزیر ګرځي
دا اوس وزیران چې کوم جوړ کړي یعنی د ملک ته د خدمت ډېر ضرورت و دا وزیران نور ټول ستړي شو چې لا شپږې پکې نور واغسته بیا په د پاسه راشه تاسو په ایمان ووایئ چې دا موجوده بلدیاتو الیکشن چې شوی دغې ممبرانو ته څه ضرورت و څه وورته یعنی دلته د ملک د ټیپر کېدو څه ضرورت و دا ویڼی خو کمیټو والا هم جوړولی شو پخوا دا ویڼی د بلدیاتو ممبرانو جوړولی بیا تاسو خلکو څه حال جوړ کړی تاسو څه ټوکرای کېدی چا یو سره ټوکرای کېدو بل سره ټوکرای کېدو ساده وا داسې بې ضمیره قوم چې د قوم من حیث القوم دا ضمیري چې د زړې ګډې روري او پار چا پسې بې نارې مړه زمونږ ایمان په شنو چایو نه دی خرڅ په کچرو کې زمونږ ایمان په کباب روټۍ نه خرڅي په تورو چایو نه خرڅي تاسو وایئ په ایمان زمونږ ایمان په چکړې لارۍ نه خرڅي دا ودونو والا ټرک راولي او د هلکانو ته یې چاله ورخېږي الله چغې وهي نو په ټرک لارۍ ستا ایمان خرچي په لاره واده د چا دی مزې به د چایي کور د چا بادېږي او کوروان یا چغې څوک تا پورې د خر سر تړلی په خدای دې خوار نه که چې خوار شي څه په تندر لګېدلی چې توس ټرک